کتونکو دا ټیم منګه راغلی اصلي صافي ته دلته ادین خیل کې ولاړی دلته د ګربز قوم مشران راغون شوي دي د دوی نه پوښتنه کوو چې دا نننۍ جرګه کومه وه دا څه حوالې سره وه دا جرګه زمونږ په دې حواله کې وه چې موږ څلور قامه دا بادینزي راغون شوي وو موږ لیست په خپل نامه به کوو ټیکهدار ته به نه کوو بیا به موږ ټیکهدار لغر ورکوو دا څلور واړه کندیز موږ په مشوره او په صلاح باندې موږ ټیکهدارانو ته ګورې بار بار داسې لیز نه کوو حکومت ته موږ دا درخواست دی ګورې چې بار بار زموږ د لیزونه ونه کړي چې موږ دا څلور کندې بادینزي په مقام ټول نو په موقع نو ګورې لیز به بار ټیکهدار ته بند دي ترکزی کا لیمزی کا خویزی کا امباری په دې باندې بس موږ لیز هغې ته بند دي لیز به موږ په خپل نامه خپل جایداد دی موږ د باغ غر او دا به موږ خپل نامه باندې کوو نن کومه غونډه چې وه دا د بادینزي د اتفاق وه چې د باغ غره په باره کې باغ غره چې دی دا د زموږ د بادینزي څلور قومه دي دغه دي کندي دي د هغوی په شریکه باندې دی خو هغوی خپل منځ کې لانجې لري په دې کې نو دوی متفقه طور باندې د مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ به خپل منځ کې چې کومې لانجې دي اول به دا وارو بیا به غر تقسیمیږي نو د هغې نه وروسته به موږ د غر ته د تګ یا به په خپله چلو یا به ورله ټیکهدار راولو یا به په خپله یو کس ټیکهدار کوو خو موږ د دوی متفقه طور باندې یو دا مطالبه ده د منرل ډپارټمنټ والا نه د اے سی ډي سی نه دا مطالبه ده چې تاسو کله لیز چاته ورکوئ نو باید چې دې ته وګورئ چې هغه لیز هولډر چې دی چې د هغه د هغه علاقې مستقل اوسېدونکی که هغه د باغ والا باغ ماربل باندې دغه کوي د لیز کوي چې هغه د دې څلور کندو کې کوم یو د هغې یو نماینده دا نه چې یا د لیمزي نه راځي یا د ترکزي نه راځي یا د امبار نه راځي او هغه دلته زموږ په غره باندې لیز کوي او بیا د هغې څخه موږ موږ ګرېوان نو زموږ متفقه طور باندې دا فیصله وشوله د دې څلور وان کندو چې موږ به خپل منځ کې چې کومې لانجې دي اول به دا ختمو چې دا موږ نه ختمې کړي نو غره ته تګ اسې فضول دی نه څوک تللی شي نه ترې څوک کاڼی وړی شي نه پکې بل څه کله دوی په خپل منځ کې برابر شول دوی په یو اتفاق وکړو دوی په خپل منځ کې حصه معلومه شوله د دوی په خپل منځ کې حصه معلومه شوله د هغې نه وروسته به دوی باندې نور الله عمل کېږي کوم ټیکهدارانو هغه موږ دې له راغوښتي که تاسو چاله پیسې ورکړي دي نو پیسې د خپلو پیسو ځای معلوم کړئ بل رالو په دې کې چې موږ اتفاق نه نو غر چلیږي خو نه موږ به راولګي هغه ورونو ته به هم سوال وکړو چې چا ترې څه اخیستي چې هغه هم راسره په اتفاق وي دا کوم چې راغونډ شوي چې دا هم راسره په اتفاق وي دا غر چالو کړو لیز چې کومه خبره ده لیز به د ځمکې والا د مالک په نامه کېږي چې د چا ځمکه ده هغه به اوسئ که اوس ترکزی لیز کوي نو صافي په نوم بیا وکړي او چلی دي زمونږ دا خبره ده چې د غر چې کوم دی د ټیکهدارانو له یوه بل ورکړم ټول ورکړی دی ګوتې م ته لګولي بله ته زه داسې خبره وایم چې په ده قام له څه نه دي ورکړي روپۍ چاله ورکړي دي داسې مقرره چې غلو له ورکړي دي او هغوی په دې قام کې 6 روپۍ نه دي ورکړي موږ دا سوال دی ته خبره دا ده دا متوینا ده چې ټیکهدار خپل روپۍ راغونډې کړو دا قام به دقه راغونډ کړو او دوا به پرې وکړو خبره دا ده چا څه دي هغو له ورکړي دي قام په مخ تبع کېدی او خبره دا د غر به آزاد کړو بله دا خبره ته کوم چې لیز چې کوم دی نو لیز موږ خبره دا ده چې د صافي نه غیر خبره د ګربز نه دا لیز په بل چا باندې دا لیز په مالک پسې کوي هماغه ټیکهدار دی چې چا چاته یې ګوتې لګولي هغه دی چې خبره دا ده چې موږ یې روغ کړو ساجي کړو او دا لیز چې کوم دی نو دا باری سړي باندې دی که امباری یو که بل خو به حکومت نه خو موږ یا ډېره یا لږه ګیله شته کېدای شي دا هم ولټوو ځکه چې تا دغه ورکړي چټۍ دې ورکړي او داسې دې ورکړي چې خبره دا ده چې ته د دې غره مشر شو د قام او دا د مشر یا موږ منو قام یې نه مني دا د څه شي مشر دی یو سړی دې راپاڅېږي دې ګربز کې ودې وایي چې دا زموږ مشر دی نو موږ به یې ومنو ته ولې کوې تحصیلدار ولې کوې که ډیپټي دا ولې کوې خبره دا ده چې په وړو تلویزیونه کوې او دا خبره دا ده چې دغه کوې د ټیکهداران روپۍ ورکوي 7 لکه او 8 لکه او 6 لکه او قام له 1 روپۍ مار نه کړه نو دا خبره موږ کوو چې دا روپۍ د ټیکهداران دغه نه وغواړي چاله چې روپۍ ورکړي 3 کسه دي 4 نن چې زمونږ دا کومه جرګه وه دا زمونږ د اتفاق او د اتحاد وه زمونږ چې کوم باغ ماربل دی کوم چې د ترنګزو اباجي نه د پاسه پروت دی دې غره باندې مختلفو ټیکهدارانو اپلایګانې کړي دي غلطۍ د څو کسانو دي د قوم هم ده د انتظامیه هم ده او د ټیکهدار هم ده
د قوم غلطي دا ده چې د خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نه دی پیدا کړی چې څوک راغلی هغه ته په سپین کاغذ ګوته لګولې ده مسئلې شاته پرېښي ده خو هغه چند روپۍ چې هغه ټیکادار ورکوي هغې په جب کې چولي دي هغه غلطي قوم کړې د ټیکادار غلطي دا ده چې ټیکادار دا پوښتنه نه ده کړې چې زه دا پیسې در کوم آیا ته په اتفاق ستا اتحاد شته سار له به ما څه څوک لانجې کوي نه به کوي دا د ټیکادار غلطي ده د انتظامیه غلطي دا ده چې کله شی یو دی یعنې 15 کسګان اپلایګانې کوي یو باغ نوم دی یو د باغ نوم استعمالیږي په قانون کې نو تاله چې کمی اپلایګانې را روانې دي د باره نه منرل والا خو هلته خو کاغذي کاروایي وشي هغې رالیږي آیا چې ډي سی له راشي به اے سی رالیږي نو اے سی او ډي سی دا پوښتنه نه کوي چې دا څنګه یو شی دی او ټیکاداران 500 ټیکادارانو اپلای وکړله د حکومت نه موږ دا ګیله ده چې ته مې رباني وکړه چې څومره ټیکاداران دي کمی اپلایګانې راغلي دي هغه اپلایګانې دي ودرې ځکه چې زموږ قوم کې بې اتفاقي ده تر څو چې زموږ قوم په اتفاق شوی نه د هغې پورې د هغه اپلایګانې ودرې چې کومو ټیکادارانو کړي دي او هغې باندې جلسې عامې نه کوي کمې جلسې عامې چې ټیکادارانو کړي دي هغه هم پټې شوي دي دینه مخکې یو اپلای کېدله د حمید ټیکادار هغې خلاف چې ما درخواستونه ورکړله ما ډي سی هم درخواست په هغه ځای کې په ډي سی نو پی او واسف سعید صاحب د هغې لیټر ما سره موجود دی چې واسف سعید صاحب په لیټر کې دا ښکاره ولیکل چې کله د قومونو ترمنځ تقسیم نه شوی هغې پورې به په دې باندې هېڅ قسمه کاروایي نه کېږي مشرانو خبرې وکړې چې یاره دلته د لیز باره کې کمې خبرې دي نو لیز چې دلته څومره دي تاسو وختي هم تپوس وکړو چې یاره دلته تاسو ته دا پته شته چې یاره څومره اپلایګانې جمع شوي دي موږ اوسه پورې چې څومره پورې تحقیق کړی په دې باندې 28 اپلایګانې شوي دي موږ نه چا تپوس کړی دی نه نور څه معلومات شته ټول قوم دلته ولاړ دی خو یا 2 کسه یا 3 کسه وایي او پټ اجلاسیه هم وکړي هلته دغه زموږ خپله د باغ ایریا چې کومه ده نو دا ملګري دي راولي دا مخامخ کنده ده دا مخامخ کنده ده د دې نه دې خوا چې کوم دی د باغ ماربل ایریا ده په لیز باره کې چې څنګه مشرانو خبرې وکړي نو صافي کې نه صرف د بادیمزي نه علاوه د یو سړی چې کم دی په دې ځای باندې لیز نه منو که هغه ټیکادار هر څوک راولي خو چې د بادیمزي کم 4 قومونه دي حسن خیل دی ملاتم خیل دی تتر خیل دی دین خیل دی چې د دې نمایندګي پکې نه د دې نمایندګي پکې نه نو هغه لیز موږ نه منو او موږ ته چې کوم دی منظور نه دی چې څومره زر کېدی شي انتظامیه دي چې کوم دی هغه لیزونه منسوخ کړي کتونکو تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدې په تحصیلي صافي کې واقعي چې د زیارت ماربل دی که خانقاه ماربل دی که باغ ماربل دی خو د تنازع شکار یو صوبایي وزیر راغلی و هغه ویل چې لیز به مقامي خلکو ته میلاویږي د دوی هم دا مطالبه ده چې دلته کم 4 خیلونه دي لیز دې هم دوی ته میلاو شي او د دوی په اتفاق دې هم غر جاري شي نو حکومتي واکمندو له پکار دي چې زر تر زره د دې خلکو دا مشکلات حل کړي.